بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغه نوریم د افغانستان د الکترونیکی زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو جوړ او روغ اوسئ. ژوند او چارې به مو په خیر وي. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 53 درس ته په خیر راغلاست. په دې کې موږ د پارټس اف سپیچ موضوع عمومي راپیل کړې وه چې د پارټس اف سپیچ په دې درسونو کې موږ تقریبا Prepositions and Types اضافه توري او د هغوی تر ډولونو پورې رسېدلي یو. تیر درس کې تاسو ته پر کنجنکشنز دغه پر تعریف دغه پر استعمال او همدارنګه دغه پر ډولونو باندې بحث وکړ. په همدې درس کې تاسو ته پر prepositions یا حرف اضافه تور باندې غږیږو چې په انګریزي ژبه کې حرف اضافه توري کوم توري دي، څنګه استعمالیږي او موږ او تاسو یې په کومه طریقه باندې ښه استعمالولی سو. نو راځو درس را پیلوو. Prepositions and Types اضافي توري او ډولونه. لومړی اضافي توري پیژنو چې دا څه شي دی. د انګریزي په ژبه کې یا همدارنګه خاصتاً په ګرامر کې دا څنګه استفاده کیږي، څنګه استعمالیږي او د دوی د استعمال طریقه په کوم ډول باندې ده. نو راځو د درس پر لور باندې. Prepositions are words which are used to show relationship between two persons or things, or those words which are used to connect the different nouns, pronouns and phrases in a sentence. Prepositions are words حرف اضافه توري دا کلمې دي which are used کوم چې کارول کیږي to show چې ښکاره کړي یا څرګنده کړي relationship اړیکه between په منځ کې two persons د دوه اشخاصو or things او یا هم شیانو or یا هم دا یا بل تعریف هم دی or those words او یا هغه کلمې which are used کوم چې کارول کیږي to connect چې اړیکه ورکړي ارتباط ورکړي ونښلوي. The different nouns مختلف اسمونه یا نومونه pronouns ضمیرونه and phrases او نیمګړي جملې in a sentence په یوې جملې کې. یعنی په کل کې دا ویلی سو چې prepositions یا حرف اضافي توري هغه توري دي د انګریزي په ژبه کښې چې د دوو نومونو، ضمیرونو، نیمګړو جملو، همدارنګه د دوو اشخاصو یا شیانو د دوی د نښلولو، دوی ته د ارتباط ورکولو لپاره استعمالیږي. دا چې څنګه ارتباط ورکوي په مثالونو او نور ډولونو کې لا هم ډېر ښه واضح کیږي. Examples مثالونه دي. My home is between library and the bank. My home is between the library and bank. زما کور د کتابتون او د بانک په منځ کې دی. اوس کتابتون یو اړخ ته دی او بانک بل اړخ ته دی. د دوی ترمنځ چې اړیکه ورکړه، ارتباط یې ورکړل، هغه د between ورډ لغات دی چې دې ته preposition ویل کیږي. یعنی هغه توري دي چې دوه شیانو، دوه اشخاصو او یا ضمیرونو ته یو ځایوالی ورکوي او نښلوي سره. I always go to work by train. I always go to work by train. زه همیشه کار ته د اورګاډي په واسطه باندې ځم. دلته by چې سو دا preposition سو. They have discussion about football. They have discussion about football. دوی د فوتبال د لوبې په اړه باندې خبرې لري، محاوره لري. اوس about چې سو دلته preposition سو، حرف اضافه توري سو. دا د دوی خبرې یو اړخ لري، یو اړیکه لري د فوتبال د لوبې سره. یعنې دوی تر مابین یې اړیکه ونښلول. Go into the room and take wallet. Go into the room and take wallet. وطاق ته ورسه او هغه بټوه راواخله. اوس enter دلته د preposition په توګه باندې وکارول سو، د حرف اضافي په توګه وکارول سو چې دوه عملونه یې سره ونښلول. My book is next to pen. My book is next to pen. زما کتاب نږدې دی و قلم ته. یعنی د کتاب او قلم ترمنځ یې اړیکه په جملې کې قایمه کړله. نو دا هغه ګرامري ساختمان دی چې د مختلفو اړخونو دپاره د اسمونو، ضمیرونو، همدارنګه د نیمګړو جملو، همدارنګه دوه اشخاصو او شیانو ته دوی اړیکه او ارتباط ورکوي. دغه تعریف هغه مطلب او خلاصه سوله. وروسته the prepositions are divided into 5 parts. The prepositions حرف اضافي توري چې دی هغه په خپل ځان کې په عمومي ډول باندې په 5 ډولونو باندې ویشل شوي دي. په ځینې ګرامري برخو کې دا پر 6، پر ځینو برخو کې پر 8 برخو هم ویشل شوي دي. خو ډېر مهم یې چې موږ او تاسې کاروو دا چې د دوی په استعمال باندې وپوهیږو، همدومره هم زده کړو، دا زموږ دپاره کفایت کوي.
نو نور تفصیلي نه ځو. لومړی شکل یا بڼه چې ده هغه د simple prepositions ساده اضافي توري دي. دوهم compound prepositions ترکیبي یا مرکبي اضافي توري دي. او درېیمم double prepositions دوه ګوني اضافي توري دي. او درېیم participle prepositions وصفي وجهي اضافي توري دي. او پنځم هم phrase prepositions د عبارت اضافي توري دي یا اضافت توري دي. دا هغه ډولونه او هغه شکلونه سول چې موږ او تاسې په راتلونکو درسونو کې پر دې باندې بحث کوو او پر دې باندې غږیږو. اوس هم راځو لومړی قسم یې لومړی رقم یې وایو چې هغه لومړی ډول یې simple prepositions یا ساده د اضافي توري دي. دا کم توري دي څنګه استعمالو تعریف او د هغوی په مثالونو باندې رڼا اچوو. لومړی راځو the simple prepositions are those ساده اضافي توري هغه دي which are used کوم چې کارول کیږي in the ordinary or standard form په عام یا په ستنډرډ ډول باندې یا شکل باندې and show the relationship او وښيي اړیکه between په منځ کې two persons or things د دوو اشخاصو او یا هم شیانو. دوی په مجموعي توګه همدغه دي یعنې دوی یو دانه دي. دوی په مجموع کې نه مرکبي شکل لري نه بل بلکې دوی یو دي او یوه معنی د ځان څخه افاده کوي لکه at, for, to, in, on, after, until, by, up, under, with, among, near, below. دا ټوله چې دي د دې په څیر باندې نور هم ډیر زیات دي اضافي توري simple prepositions چې هغه په ګرامر کې دلته د یادولو لپاره گنجایش او ځای نشته یعنې نور هم ډیر زیات دي. لاندې مثالونه دي example I am not coming with you all. I am not coming with you all. زه ستاسو ټولو سره نه راځم. اوس دلته with چې استعمال سو دا preposition سو simple preposition سو یعنې د دې سره بل څه نه دي اضافه سوي. Mom is working in the kitchen. Mom is working in the kitchen. مور فعلا په اشپزخانه کې کار کوي. in دلته preposition سو حرف اضافه توري سو. کوم توري سو؟ ساده حرف اضافه توري سو. She is sleeping on the sofa. She is sleeping on the sofa. دا فعلا پر نرمه څوکۍ باندې خوب کوي. دلته on چې استعمال سو دا د سطح دپاره استعمالیږي on یعنې دا پر چوکۍ باندې پرته ده. He hides a treasure under a tree. He hides a treasure under a tree. دی د یوې درختې لاندې یوه خزانه پټوي. under چې ته وایي لاندې ته وایي. دا هم حرف اضافه توري سو خو کوم ساده حرف اضافه چې د دوو شیانو او اشخاصو ترمنځ رابطه او اړیکه قایمه کړله. همدغه درس تاسې نن مکمل په همدې درس کښې له نظره تیر کړ او زموږ سره د دې درس تر اخره پورې واست. د همدې prepositions یا حرف اضافي تورو پر definition من باندې بحث وکړي او همدارنګه د هغه definition اړوند مو پر مثالونو باندې وغږېدلو. مثالونه مو وړاندې کړل او 5 ډولونه چې هغه تاسو ته وړاندې سول 5 ډولونه مو معرفي کړل. د 5 ډولونو څخه مو نن په دې درس کې تاسو ته پر simple prepositions یا ساده اضافي توري باندې وغږېدلو چې د هغوی تعریف او همدارنګه ساده حرف اضافه توري او د هغوی مثالونه مو تاسو ته وړاندې کړل. نور درسونه هم سره تعقیب کړئ. ان شاء الله زموږ درسونه دوام لري. ډیره مننه. ژوندي اوسئ. الله مو ساتندویه لره.